د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په رسېدو سره اعلان وکړ چې د افغانستان د قانونو د استخراج چارې پیلوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي اعلان وکړ چې بیجینګ به روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج چارې پیلوي. وانګ یي همدغه راز د چین په یوه لار یوه کمربند پروژه کې د افغانستان د رسمي ګډون وړاندیز کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د زمري پر 9 ویلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره په لیدنه کې ویلي دي چې بیجینګ به په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج چارې پیل کړي. پر چین نیوکې دي چې د میساینک د مسو کان د استخراج په پروژه کې په مختلفو پلمو ځنډ رامنځته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هم دغه راز وړاندیز کړی دی چې افغانستان د چین د یوه لار یوه کمربند پروژې رسمي برخه وګرځي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې امیر خان متکی د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې مخ پر وده او چین د افغانستان ښه سوداګریزه شریک بللی دی چې په وینا یې په کلني ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه $1 میلیارډ ته رسیږي. ښاغلي امیر خان متکی هیله څرګنده کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز حجم د پام وړ کچې ته پورته شي. امیر خان متکی همدغه راز د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په لړ کې د ترانسپورتي همکاریو، بانکي اړیکو او د سوداګرۍ انډول د برابرولو په برخه کې هم خپل وړاندیزونه کړي او غوښتنه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او تخنیکی بحثونو لپاره بین الحکومتي کمیسیونونه ګډ کار وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا بیجینګ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د ګاونډیو پر وړاندې ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په یوه ورځني سفر کابل ته رسېدلی دی چې د افغانستان، پاکستان او چین په 3 اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. دا دغه ناسته یو مهم هدف له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه، د سیپیک پروژې امنیت، د پولو مدیریت او د عملیاتو همغږي ښودل شوي دي. همدغه راز د بیجینګ د 3 اړخیزه ناستې د پریکړو تعقیب هم د دغې ناستې یو هدف ګڼل کیږي. لا د وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د بیجینګ په ناسته کې د سیپیک په پروژه کې د افغانستان د شاملولو یادونه هم شوې ده، خو په دې تړاو تر اوسه 3 واړو اړخونو روښانه دریځ نه دی ښودلی.